زما یو کشر زوی دی بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړی سوال را باندې کړی دی خو ما ته وایي چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلې چې یو سړی خدایم نه مني رسولم نه مني قرآنم نه مني دینم نه مني مذهبم نه مني هیڅ نه مني آب په څه قایل کې نو ما ورته وایي چې هغه ته وایي چې ما سره خپله خبرې وکړي نو سته ماشوم هلکې که زه تا ته وایم نو ته پې هغه پویولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پویم چې دا کم سړی دی ما وی چې هلکه بیګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی وی نه نه جی ما څنګه دې نه و کړی ټیک به اوس هغه سوال کې چې زه تاله جواب درکړم وی جی هسې بایدیوی غوندې ما تړه کې دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس دې وکړم که یو سړی خدایم نه مني دام نه مني دام مال خویندې د څو دي ویلې دوه او مال مور د میندې د څو دي ویلې یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې ده نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویلې نه هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ دي نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کولو یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستې چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولې خو لنډ کار وکړ داسې شو ویل جی دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مالوس دی خدای ومنل بس غوږونه یې ونیو پوزه یې په دې ځمکه راښکه چې مال چې جوړ سرمنې ته یوړه ویل بس چې معافي غواړم آسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی دي وی چې دا خدای چولی ما دغې ته خدای وایي دا خدای چې ته وینې نه نو خدای دغې ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغې ته خدای وایي داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شو مال وایه زه یرېږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو په کارو چې دی دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره ده دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکړه ځې راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې کویدن شوي که نه ناغه جینه په داسې غم اورېدلي چې خاندي او که جاړې څه په لوی قهر اخته وي کویدن شوي جینۍ چې نه هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا
وړاندې درنه نه پټېده دا اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوهې ویل والله که پې پوهېږم مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به م لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور تیزیږي تاسو خیال راغی وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گرد بیا چې د محبوب کوسي او لارې درته نصیب شي نو چورسی بکوه دل بر بس پار جان مستر کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا بیا چې د محبوب کوسه ته ورسی نو ځان پورا قربان کا کې دې شي چې دا کوسه درته بیا د نصیب نشي بیا عزیزه محبوب سره چې د وصال شپه راشي د وصال شپه د ملاقات شپه نو د عاشق تقاضا دای چې کاش چې دا شپه دومره اوږده وای خدایا چاډو تیرې دی نه په دې څه دلیل دی عزیزانو که تاسو خیال کړئ د معراج شپه دومره اوږده وه چې د هغې علم سوا د الله نه بل چاته نشته دا شاعرانو ماهرانو چرته شعرونه جوړ کړي چې دي د معراج شپه 18 کاله دغه شپه وه او په دې مقدار سره اوږده وه بے یو تیلی نه څوک خبر نه وای جان او احمد نبی سلطانه معراج دی مبارک دې ته دا د کلی کلو خلق ناس دي دا د خدای ساده او د خدای ناپویا واه واه اوس په دې ډبې نه دي چې دا دوه 13 کاله دغه شپه وه نو په دغه شپه خو یا خدای ته پته و یا رسول ته پته و نو د شاعر له دا 13 کاله څنګه پته ولګي دا جنگنامه او نورنامه او وفاتنامه تاسو خیال راغی دي دا د باټانو یادی کړی دي او د کلو تلارشي صاحب او 2 او 3 غنټې لګیای باټ توپ کوي او دا بوډاګان ورته ناشتي ورته جاړي او دا علم سوا د الله نه بل اچاته نه اعتراض په یو دا کیږي چې دا شپه دومره اوږده وه چې سوا د الله نه بل چاته علم نه نو پیغمبر چې د کوره تلو روانېدو معراج ته او بسترې نه پاسېده نو چې راغی بستره همغسې ګرمه وه د کوره چې ووتو دروازې هغه کنجي په ګړب سره خوځېده شروع شو نو چې راغی نو کنجي همغسې خوځېده نو دومره زمانه چې دا شپه اوږده وه نو بستره یخه ولې نه شوه یا کنجي ولاړه ولې نه وه دا علماء محققینو دې مقام باندې دا یو سوال قائم کړی عزیزانو علماء محققین
محققین زویم امام بخاری تا، امام مسلم تا، امام ترمذی تا، امام ابو داود تا، امام ابو حنیفہ تا، امام مالک تا، امام شافعی تا، امام حنبل تا، دا علماء محققین. اس پا پاکستان کے اور سڑے علماء محقق دے. دا علامہ ٹکے دے علامہ، دا علامہ اس ماغن دی جاہل تم چپا پوسٹروں کے نم لکی حضرت العلامہ مولانا بجلی گر. علامہ ٹکے دے وقت کی دا پاکستان اور دا ہندوستان پزمکا علامگان شاید چلس بم نہیں. اس پا علامہ ٹکی زتا سو پویو لینے شما چا علامت ستا ہوئی یوشت علم دی یوشت او پا یوشت علمونو باندے چی دا سی عبور وی چی یوشت وارا علم دا الف غندے ورطا یادی اغیتا علامہ ہوئی. ما پا خبر پوئے گی یوشت علم چی دا الف غندے ورطا یاد وی اغیتا علامہ ہوئی. زمون پا ملک او پا ہندوستان کی شاید چلس علامگان بمنی یو پا ٹول صوبہ سرحد کے علامہ چو مولانا شمس الحق افغانی چاپے جندوم نا. نو عزیزانو علماء محققین در خلق و توائی اس کا خیالو کی کتاب ارسڑے لکھی، رسالی لکھی، سوک دا حج کتابوں نے لکھی، سوک سے دا حج کتابوں نے چچا لکھی لی دی کر اجیان چال تلار شی دا خدای پا قہر اختی طواف کیا کتاب مختنی ولی دا دوی دا عقیدائی چی دی کتاب کی کدا دعا دے و نویلن و حج جوڑنے کی دا اجیان تاسو تلی ہے چوکر واللہ کے لار شید زیاولک پا حکومت سلویخ زر و تاجو رسیدو سلویخ زر ہوتا اعلی حج کانفرنس تے ہو جوڑن جو شیب افتتاح کڑاو شرمی دلو غریب سڑے کد خدای کور تتللو غواری آچے خزا خرسکیم نشیت لے سلویخ زر ہوتے ہو رسول غریب دا وس نوت مالدار حج تا پا خدای قسم کا حج تا زی اگی حج تا نزی چی پا ایرپورٹ باندے را کوشی او خزا ور سر بربنڈا دا جاز نرا کوزش او خلق استقبال تا ورغلی نو دا حج نرا گئے دا زن طلاق چی بربنڈا خزا ور سر دا ایرپورٹ باندے را کوزش نو دا چاچے سلویخ زر روپے نہ لری آد دغا د اسلام د ٹھیکادار په حکومت کې والله کا حج تلاش. علماء محققین عزیزانو دا یو سوال قائم کړي چې داش په دومره وګداوه نو کونجی ولې خوځیدا یا بستر ولې یا خشوي نه و. عزیزانو کا تاسو خیالو کوي د وصال شپه د عاشق او د معشوق په منځ کې دا شپه را ټینګول دا د چا په وس کې نه ده سوا د خدای نه کدا دا د چا په وس کې نه ده. نو عاشق او معشوقه قدرتی طور چې سبا راوخیږي نو جدا شي ځکه چې رڼا شي
او د عشق د پاره رڼا چې دا زهر قاتل دی. رحمان بابا وایي چې ما ته لګه لګه دعا کوي دس ګولای چې ما غي سره خبره را نېریږي. بیا بعض خلکو دا پراپګاندا کړی دا وای بجلیګر مولا لیوانې شو. ما وی چې دا لیوانیان رامیان می خخ کړی نی والله کزه ترغه لیوانې شو. نو بیماری خو پکې راځي کنه. رحمان بابا شعر دی چې د چکنا چکنای بلتون پنی مش پشی د چکنا چکنای بلتون پنی مش پشی ستاو زما په حال غما شد سبا مخ. چکنا چکنا یو دو مرغان دی. یو د سین په یو غاړه ناشتي او یو د سین په بل غاړه ناشتي. نو خپلو کې خبرې کوي. دراز و نیاز خبرې وي د غي منځ کې چې د نیمې شپې ستوره راوخیږي نو نور مارغان په بیا خبرېږي. دوی هغه خپل مینا بس پریږدي او سره جدا شي. نو رحمان بابا وی چې د چکنا چکنای بلتون پنی مشپشی ستاو زما په حال غما شد سبا مخ. زرا غلیم پتا پس پدا مخ کتنو ما بس کول پدا مخ. سوک چی چا پسی یعنی چا پسی زینو اگر طرف پہ خلگی کنا. ذرا غلیم پتا پسی پدا مخ کتنو ما بس کول پدا مخ. دا خو مخزما وتا وتا خدای هیڅ کړو غنه هر یو اشنا ګوري د اشنا مخ. رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ. دنیا څه جناب رسول الله د وفات आवाज یو سړی واوره د پپټی کې ګوټ کول आवाज ورشو شو چې ګوټ پرې دات چې پچا مین وی هغه وفات ولا وته چې پچا مین وی هغه وفات شو. ګوډ یو غرزولو اسمان ته وکته وی اللهم اذهب بصري کایلا ارا بعد محمد احدا. اے اللہ ما پدوار استر ګورون کا چې زه د رسول الله نه رستو په بل څوک نه ګورم. پټی کې ناستو پدوار استر ګورون ما خو سترګې تا د پاره غوښتې چې تا په ګورم. نو چې په کوم سترګو تا نه وینم نو زه سترګې څه کوم. رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ. نو په عشق کې وصال د محبوب سره دا شپه په کربونو روپو ارزانه کربونو. د دې څه مثال د دې مثال د محبوب په خوا کې یو سات تیرول یو سات عاشق بد دنیا په مخ په ټولو بادشاہو ورنکی. په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق ته وی چې یو خبره کوم درخواست کو منت کو زاری کو وی وایا
وې د مکې نه چې راتلی تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په غار ثور کې تا د پیغمبر سره شپه کړې ده. اے ابو بکر داغه ټول شپې یو ساعت مال راکا او زما د ټول زندګۍ عدل او انصاف او غزاګانې دا ټول تواخله. دا ټول شپې یو ساعت یعنی یو غنټه دا مال راکا چې تا د پیغمبر په خوا کې تیر کړ. ابو بکر صدیق ورته وی عمره زما د خدای په ذات قسم چې د پیغمبر هغه سر چې زما په پتون په غار ثور کې پروت چې د خدای ټوله خدای راکې چې د پیغمبر دغه سر یو سکند تعالی درنه تاسو ټوکو خبري دا خو هغه چانه تپوس کوا چې چاته دا درد نصیب شي چا دا درد کتلې وي. مولانا روم وایي چې مجنون ته چاوي چې هلکه دا څه په غضب اخته یې هغه ورته من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن ولی ونیا تت خبری چې زه څه شیم او لیلا څه شیم زه او لیلا څه ما یکی روحی ما اندر دو بدن زماو د لیلا روح یو د سوشو کا بدنو نم دوخ کار دا زما عقل نه مني چې بدنو نه دوی روحو نم دوی هغه ورته دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست. اس پا دی راز خو ارزڑ نہ پوئیگی کر په دې راز خو هر سړی نه پوهېږي. دانا دا عقلی کې وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست. په دې هغه زړونه پوهېږي چا د زړه سترګې لري چا چې د زړه سترګې لرلې نا پدی پوئیگی چھ پدا و پلیلا کے اس فرق نشتا. دشپے ناستے لگیا دے لیلا 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 پلار کعبے تا بوت لو ویدا بیت اللہ دے کہ طواف گج دے بلان اخلاش سپ غضب اخت ہے دا کعبے نا طواف کئی لگیا دے حجر اسود تغاری وزی آواز کئی کہ الہی تبت من کل المعاصی اے اللہ دا ٹولو گناہنو نمی دے توبوی الہی تبت من کل المعاصی ولیکن عشق لیلا لا توبو خدای د ټولو ګناہوں نه مې دي توبه وي خود لیلا د عشق نستا په ذات مې دي قسم
مینه درد دی او څه ظالم درد پلار روان دی صاحب یو شیخ منځ کوي لګیا ولاړ سنت اغستی دی لپټای په سر کړی دا ولاړ بزرگ صاحب منځ او چې سلام یې وګرځول ورته وړون دی زه منځ کوم او زما مخکې تیر شو مجید راغی د لاس نیولي ویل شیخ صاحب خبره واوره زما مجازي عشق دی د لیلا سره پاغې کې تباه یم په خدای مې دې قسمي کما ته لیدلی په غبرګو سترګو ړوند شي ته حقیقي معشوقې ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدم زه د یو انسان عاشق یم ما ته نه لیدلی او ته د حقیقي محبوب ته ولاړې نو تا زه څنګه ولیدم درد دی او ظالم درد اغا اکبر وی کنه وی معشوق کے رتبے کو معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے قیامت کے بعد دے عشق عالم وګوره چې دا الله انوار او تجلیات شغلې وی نو مجنون به وي چې دام لیلا ده دې تعزیزانو استغراق وي تاسو دا پوه نشئ مونږ خو دا زمونږ زمانه داسې عجیبه غوندې ده دا بعضې خلک ځان ته پړی لیکې وایي پړی لیکې په پاکستان کې لا پړی لیکې کمزوري خدای ته وګورئ پړی لیکې دوی ځان ته پړی لیکې وایي دا چا چې ایف اے بی اے ایم اے کړي دا پړی لیکې دي او مونږ ملیان نه ملا دي یعنی مونږ خري دا چې دي دا پړی لیکې یعنی چا چې دا د غوی متیازي زده کړي انګریزي وګوري د غوی متیازم چې په لار ځي داسې داسې کیږي چا چې د غوی متیازي علم ویلي دا پړی لیکې دي خیال راغی چا چې قرآن او حدیث ویلي و دا جاهل دی چا کیمستري ویلي دا او چا دا ټیزن ساينس ویلي دی کنه جی پاکستان ته ګوره ساينس ته ګوره ویا به مې لیوانای شو په ترجمه باټینګن واړي پاکستان ته ګوره ساينس ته ګوره پاکستان ته ګوره جازونو جوړولو ته ګوره پاکستان ته ګوره بحری بیړې جوړولو ته ګوره دا روټي خلاص دوی په دفترو کې بسکټي خوري او چې مازیګر روزي انبر سره میخه ساتلی دی هغه صدر روډ ته راوباسي هغه لوبي او د شپې د شراب اوس کې ود پراتی دوی به جازونه جوړي دوی به ټیمی ذرات پیدا کوي او دوی به ټم بمونه هایدروجن بمونه جوړي دا بے غیرت دا د اکبر بادشاہ لټان دا د اکبر بادشاہ لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر بادشاہ زمانہ کې درې لټان داسي پراتونو دا یو په دې سینه بیره پراته و چې بیره پراته و نو پاس یو سور سړی روانو ول کاکا خبره وره ارا کوشوي چې دا بیماران دي جوړي او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ول دا بیره مې په سینه پراته ده لکه د خپل کې رواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړه فالج بواله یا ولی کاکا بیماری ول نه ټیک ټاک ول نو دې نه بیره خپل ته کولې نه شو زدي داس نه ور پسې را کوس کوم چې پړک شو په دې مخې واله اځم چې ور سره پروت ول سميو ولی ور پرون می غول کړیو نور علی کله نه پاکوله دې حرامي سميو آی پر خدا دوی می یو دو پټاخې لگاو چې دا دوی می لگاو کو دریم ورته چې وای دا دوه آرامیان ول پتا څه چل دی ولزم پروتم پرون می سپی خله کی متیازي کولی دوی ورته کورې نه وي وای په ایماندار هغه دي کنه سینس تا ګورو دی تا ګورو جاز جوړول تا ګورو دی تا ګورو توپې جوړول تا ګورو دی تا ګورو سلوخ کاله وشو چې په سلوخ کاله کې یو حکومت
د ملک د ترقی هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقی. ښځو له داسې ترقی او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي ترقی ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو، بغیرت ورشي ترقی د چین وګورئ، تا نه وروسته آزاد شوي ملکونه دي ترقی د هغې وګوره. دا هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لور سل پاپړ د یو ډول نن بیا په مخه کړي د دې د خبرونه اوري. موږ چې لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندھی سره او زمونږ خارجه سیکرټري ور سره ملاو شو او زمونږ صاحبزاده ایوب چې دی دومره خو یې دغه نه ده ور سره ملاو شو او ورغه لنغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي څه ټیزونه در باندې لګېدلي دي. تاسو بچو سل پاپړ د یو لور شل پاپړ د یو لور تاسو د صوبه زراعت پښتانه به د خپلې تارې وګورئ که یو بم را وغورځېد دا ټیزونه به وګورئ په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي. تاسو ته ګوره ملک ترقی ته ګوره ملک ته هېڅ ترقي نه ده نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان وایي په ایمان په جومات کې ناستئ چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي دوی به د ملک د ترقۍ اسباب جوړوي. زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ کیبینټ ماله خندا راشي کیبینټ میټینګ ویو شو دا فیصله پکې وشو کیبینټ تراشه دا زمونږ کیبینټ وګوره بیا دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ ممبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشه خوشې کړې ده د شریعت بیل شوشه خوشې کړې چا نه شریعت بیل پیش کړی. تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بیل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بیل چاته پیش کړی دی. که ضیاءالحق ته پیش کړی نو هغه اسلام دی ټول هغه ټول اسلام دی ټیک شو. هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شوم ویلي که نه ویلي نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې. د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړی قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو له ووټ اخیستی که نه دی اخیستی ټیک ده. اسمبلی م اسلام دی صدر هم اسلام دی نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړی چاته دی په دې مې پوهېږئ. دا د جوماتونو ته دا روټ اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بیل پیش کړی پې راپاسئ دې مرۍ نه ونیسئ چې دا شریعت بیل دې چاته پیش کړی. بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ترې مټیزه شي وتښتي یا ترې طلاق علي. په اسمبلی کې ورسره ناستې د مینې استل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم دوکه کوي چې ما ورته شریعت بیل پیش کړی خو استعفې ورکوي اسمبلی ورته پرېږدي سینیټري ورته پرېږدي چې راوځئ استعفا ورکوي که نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا بیا خلک اختی پار شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډی کینی بیت الله شریف ته منډه کړي چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړی کال بیا خپل دی مخې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي. دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ. دومره دا چار سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی. دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کېږي لګیا دی. خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي. دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی. خدای دې نه کړي هغه سات که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې چې سپي د انګریزانو د آسونو خاشړه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو دغه پیتلو لوښي به مونږ
وینځل زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالي نو ما ته یو ورځ چې ملا صاحب مانا ملا ما د سړي زوی شه ما نه یې لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کږکې او خبرې کې دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورئ لګي دا اوس چې ولا د هیروین د برکته پیسې هیروین سمګلینګ څوک کوي حکومت یې کوي د چا په جازونو کې هیروین دي وایي بټای د چا په حکومت کې جوړې دي د چا ستا په ایجنسو کې بټای نه هغه ایجنسۍ ستا نه دي ستا پولیټیک